شخصي اوسېده، دلته بل چا حق نه درلود او دلته به لسګونه د ده وحشیان د باندې پیره کوله. دا خونه تاسو کتلی شئ، دغه د بلبیټ د ده د خوب خونه ده، دا یې چوکیګانې دي، دا یې دفتر ده، دا هغه میز ده چې ده به دلته دریشیان یې اغوستلې، نظامي وردي به یې اغوستله. اخواته تشناب ده، په هغه کې ډېره لویه غسلخانه ده. دا محل داسې جوړ شوی ده چې له هر څه نه مالامال دي. صوفې، لاندې قالینه، دیوالونه، میزونه د لکونو روپو په ارزښت باندې. یو نظامي قمندان، یو امنیه قمندان چې ډېره تنخواه ولري 1 لک افغانۍ، صرف په دې کور لسګونه لکه ډالر مصارف شوي دي. دا له کومه شوه؟ که دا غل نه و، دا قاتل نه و، دا وحشي نه و، داسې محلونه جوړول د حکومت په تنخواه ناممکنه دي. هغه افغانانو او رسنیو او مزدورانو ته وایم، هغه ژورنالستانو ته وایم چې د خدای لپاره حقیقت خلکو ته ووایي. دا د یو امنیه قمندان کور ده، میلمستونې ده. د دې په څنګ کې 3 کورونه نور دي چې هغه هم د ده پورې مربوط دي او ډېر په لوړو مصارفو جوړ شوي دي. دا کور لاندې ډېرې خطرناکه زیرخانې لري. دا میلمستون دلته به بندیان شخصي ده ساتل، سکنجه کولې، وژلې، په سپیو یې داړل. هر رقم وحشت نه دوی دریغ نه ده کړی. د امریکایي وحشیانو په وجود کې بیا به یې ویډیوګانې کولې، امریکایانو ته به یې ښودل. ویډیو اوږدېږي، دومره ډېرې خونې دي په دې میلمستون کې. په هر یو کې همدغسې قیمت بیه صوفې، همدغسې لایټینګ، همداسې منظم هر څه شته. خو نن دا وحشي نسته. کور کې د دې عصر اتلان، د دې عصر ملنګان، طالبان بېغمه ګرځي. د چا په قصه کې هم نه دي، مطمئنه دي، ډاډمن دي. د بولدک امنیت یې ساتلی. دا ښار یې داسې جوړ کړی ده لکه چې هېڅوک د ډار حس نه کوي. د هر سړي په خوله باندې خندا ده. طالبانو سره مینه وکئ، د طالبانو مرسته وکئ، طالبانو په د رسنیو په تبلیغاتو باندې مه غولېږئ.